علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو موږ په تېر درس کې د اتموسفیر فشار او د پاسکال قانون ولوستله. اوس په دې درس کې موږ د ارشمینز قانون برنولي معادله لولو. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ د ارشمینز قانون ده. ګران زده کوونکو د ارشمینز قانون یعنی خپله ارشمینز وموندله چې که یو جامد شی په مایع کې ځای په ځای شي یو ټاکلی مقدار مایع به بې ځایه شي او شی به سپکه شي. دا د مایع اړه څخه د پورته قوې شتون له امله دي کوم چې د وزن یو ټاکلی مقدار بېطرفه کوي. یعنې څه معنا؟ ګرانه زده کوونکو تاسو ښه ځیر شي شکل ته. شکل کې وګورئ یو جامده جسم په اوبو کې ښکته کړی ده. هغه جامده جسم څه هر څومره حجم لري همدومره مایع ضایع کېږي. لکه ډبلیو څه ده ګرانه زده کوونکو؟ ډبلیو هغه وزن ده چې موږ په مایع کې ښکته کوو. تاسو ښه شکل ته ځیر شي کومه جسم څه په مایع کې ښکته شوي دي د دې وزن ته موږ وایو ډبلیو. منفي ډبلیو ضرب. ګرانه زده کوونکو دا طبیعي خبره ده چې په یو سطحه باندې فشار واردېږي د سطحې لخوا هم بیرته په جسم باندې فشار واردېږي. یعنې کوم جسم چې موږ مایع کې دننه کړله دا وزن لري چې د دې وزن په مقابل کې مایع هم مقاومت ښیي چې د مایع مقاومت ښودلو یا وزن ته ډبلیو ضرب ویل کېږي. چې دا مساوي کېږي په دلتاټي باندې. یعنې د دوه وزن تفریق موږ کولی شو چې په دلتاټي باندې وښیو. همدارنګه دا مساوي کېږي ګرانه زده کوونکو خپله وزن چې شی وله قوه یعنې قوه اف مساوي کېږي په ډبلیو ان باندې. ګرانه زده کوونکو ان دلته توان ده یعنې کېدای شي څو وزنه اوسي. هر څومره چې وزن وله د ان په ځای باندې هماغه قیمت موږ وزن کوو. او ګرانه زده کوونکو موږ مخکې هم وویله جسم څه هر څومره وزن لري سطح هم د هغې په مقابل باندې یو مقاومت د ځان څخه ښیي. همدارنګه وي ګرانه زده کوونکو وي حجم ته وایي. وي ابجکټیف. وی ابجکټیف په دې معنا باندې ده چې جسم څومره حجم لري یعنې په دې لوښه کې څه اوبه دي دا جسم څومره ځای نیسي. دا مساوي کېږي وي لیکیو یعنې مایع باندې. څومره چې دغه جسم وزن لري یعنې څومره چې دغه جسم حجم لري وي خپله حجم ده. څومره چې دا جسم حجم لري همدومره د مایع حجم ضایع کېږي. تاسو ښه شکل ته ځیر شي ګرانه زده کوونکو ښه معلومیږي چې یو جسم په مایع کې موږ ننه وباسو د مایع لخوا نه هغوی په مقابل کې مقاومت ښیي خو ځکه چې د جسم مقاومت یا وزن ډېره دي مایع کې دننه کېږي. کله چې په دې لوښه کې دننه شو څومره چې د دې لوښه حجم ده همدومره مایع ضایع کېږي یا د لوښي څخه همدومره مایع تویېږي. دا و ګرانه زده کوونکو د ارشمینز قانون. زموږ بله عنوان څه ده ګرانه زده کوونکو؟ متحرکه سیالونه دي. ګرانه زده کوونکو متحرکه سیالونه یا ډینامیک سیالونه هم ورته ویل کېږي. متحرکه سیالونه ګرانه زده کوونکو موږ په طبیعت کې عموما 3 ډوله ماده لرو. ماده چې دي 3 ډوله دي. یو چې دي جامد ده، بل چې دي مایع ده او بل چې دي ګاز ده. یعنې په طبیعت کې مایع په 3 ډوله دي جامده، مایع ده او ګاز ده. سمدې ته موږ متحرکه سیاله ویل کېږي. یعنې اوس راځو متحرکه سیاله موږ لولو چې په طبیعت کې خو 3 ډوله مادې دي. دا متحرکه سیاله یې کوم یو ده؟ ماده په طبیعت کې په 3 ډوله شتون لري چې مایع، ګاز او جامد دي چې مایع او ګازونه یو څه ورته ځانګړتیا لري. یعنې مایع هم د حرکت په حالت کې ده او جامد هم په حرکت په حالت کې ده. نو ځکه مایعات او ګازات یو څه ورته ځانګړتیا ولري له همدې امله دوی ته په ټولنیزه ډول مایعات ویل کېږي چې همدې ته متحرکه سیاله ویل کېږي. ګرانه زده کوونکو موږ خو په طبیعت کې 3 مادې لرو خو مایع او ګاز ته چې مجموعاً دې ته مایعات ویل کېږي. داسې دي متحرکه سیالې دي. مایع او ګاز ته مجموعاً مایعات ویل کېږي. همدا خپله مایع چې دي متحرکه سیالې دي.
یعنی موږ متحرک سیالي عبارت له مایات څخه ده. مایات یعنی مایع جمع ګاز ده. تاسو ښه شي ګرانو زده کوونکو شکل ته د مایع د موج هغه شکل تاسو وینئ. ګرانو زده کوونکو زموږ بل عنوان څه ده؟ د برنولي معادله ده. د برنولي معادله دا یو اړیکه ده چې د انرژي د ساتنې قانون او د کتلهیزه معادلې پر بنسټ لیکل شوې او دا ښیي چې مایع فشار په هغه ځای کې لوړ دی چیرې چې سرعت یې ټیټ وي او په هغه ځای کې چې سرعت یې ټیټ وي د مایع کچه لوړ دی. دا معنا ګرانو زده کوونکو تاسو ښه شکل ته وګورئ. په کوم ځای کې چې قطر کم ده هلته د اوبه سرعت ډېرې دي یعنې اوبه ډېره په شدیده روانېږي او په کوم ځای کې چې قطر ډېر دی دلته اوبه سرعت کمه دي. یعنې د معادلې له مخې نه موږ فورمول لرو چې پی ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شي د برنولي معادله ته پی. ګرانو زده کوونکو دلته پی څه ده؟ دا فشار ده. پی یو جمع یو پر دوه. دغه پی ګرانو زده کوونکو کثافت ده. جی هم د ځمکې د جاذبې قوه ده. اچ سی دی ارتفاع ده. څه دا مساوي کېږي پی دوه یعنې دوهمه فشار ده جمع یو پر دوه. دلته دغه پی چې تاسو ګورئ په دې شکل باندې چې ولیکل شي دې ته کثافت ویل کېږي. وی هم سرعت ده مربع جمع دلته هم دغه پی چې تاسو ګورئ دغه کثافت ده. جی د ځمکې جاذبه ده. اچ هم ارتفاع ده. څه دا مساوي کېږي پی جمع یو پر دوه پی وی مربع جمع پی جی اچ مساوي کېږي په هغه صورت باندې چې زموږ زمان کنسټنټ یعنې ثابته اوسي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو الله پاک ته سپارم.